د علماء کرامو او د مشایخو او د سپین ږیرو او د ټولو مجاهدینو په اجازه زموږ دپاره خو مناسب نه ده، ځکه د مشرانو علما ناست مشایخ ناست دي. اشل کالم قرباني یا د نظام چې روان و د علماو په فیصله و، د علماو د رهنمایي لاندې روان و، د علماو په رهبري باندې روان د نظام. د کار مجاهد چې قرباني ورکوله هغه د علماو په فیصله او د علماو په رهنمایي قرباني ورکوله، که ولس وه که مجاهدین وه که هر څوک وله. خو دا نظام ډېر په تکالیف راغلی، ځکه تاسو ته معلوم دی ډېر په قربانۍ راغلی دی. 20 کاله ډېر تکالیف، ډېر وینې توی سوې، ولس در په دره سو، علما شهیدان سوه، هجرتونه وسوله، په وطنونو کې چاپې وو، تکالیف تېر سوله. دا ټوله تاسو ولیدله. نظام چې په تکالیفو په خواري راغلی دی هغه د شرعي نظام لپاره هدف هم دا و، دا نظام چې اشغال ختم سي او په افغانستان کې امن و امان راسي او شرعي حکومت راسي. الحمدلله شرعي نظام امارت اسلامي حکومت شرعي راغلی. نو اوس د دې نظام د بقا دپاره، د نظام د دوام دپاره او د نظام د ساتلو دپاره اوس ضرورت دی چې د نظام څنګه بقا پیدا کړي، نظام څنګه وساتو، نظام څنګه بقا پیدا کړي. د نظام د ساتلو دپاره او دا زموږ ولس او مسؤلین او مجاهدین ټوله و شریعت ته غاړې ښوول، ټوله آماده کول، ټوله په دې پوه کول، دا د علماو مسؤلیت دی، د علماو ذمواري ده. شرعي احکام، شرعي حکومت، شرعي نظام علما ولس هم مجاهدینو ته هم مسؤلینو ته ټول تشریح کړي، ټول په هوی وکړي. دا د علماو مسؤلیت دی، ځکه چې کوم فرمان د مشرتابه د خوا راځي نو باید ټوله به یې ورته ووایي. دا پر چا بوج نیسي، ځکه دا داسې نظام نه دی چې دا موږ به نو داسې حکومت جوړوو چې هغه به نو دنیا سره برابر وي، هغه که هر شی و، هغه که هر کام و. موږ خو ډېرې قربانۍ ورکړي، په ډېرو غټو بایو په ډېر غټ قیامت هم دا نظام رانیولی دی. چا په یو تحفه کې نه دی راکړی، په انتخاباتو نه دی راوستلی، د کفارو په اوږو نه دی راغلی چې په طیاره کې راله د دې د واشنګټن د دې په موږ ته نظام راکړي راشوا کړي. دا خو خپل وطن په خپلو وینو راوستلی دی، په خپل پاډکو مغزو دا نظام راوستلی دی، چې په خپلو قربانۍ هم راوستلی دی. نو دغه څنګه وعده کړې ده او څنګه ملګري پر دې لار تللي دي او څنګه قربانۍ سوي دي، نو هغه رقم نظام به چې موږ جوړ کړو، هغه رقم نظام ته دوام ورکړو او د هغه د خپلو مشرتابه او د خپلو مشرانو او خپلو مجاهدینو سره هغسې ودرېږو. نو بیا چې د هغه شهدا او ارمانونه پوره سي او کوم څوک چې په دې لار کې ځورېدلي دي یا تکالیف ته رسېدلي دي باید چې هغه ارمانونه ټول پوره سي. موږ خو د تعمیر و، د باچهي و، د میز و، د دې دپاره خو د قربانۍ دي ورکړي چې موږ صرف دې ځای راورسېږو. زموږ خو هدف اصلي شرعي نظام دی، شرعي حکومت دی، هدف اصلي هغه دی. هغه که اوس هم تکالیف راځي که بیا هم راځي، ځکه هغه نظامي جګړه هغه ختم سو، اصلاح د نظامي اشغال ختم سو. خو اوس هم بیا دښمن امریکایان دوی ملګري دا کوشش کوي، دا اوس هم دې ته متوجه دي چې څنګه پر موږ باندې کاڼي راتنګې کړي، ځکه سیاسي او اقتصادي جګړه اوس هم شروع کړې ده دنیا و دې ته ناست او اختلافات تشویشات دا اوس هم کوشش کړی دی څنګه اختلاف راولي او څنګه د افغانانو او د حکومت او د ولس او د مجاهدینو مابین کې اختلاف راولي، اقتصادي مشکلات راولي، سیاسي مشکلات جوړ کړي. دنیا ټوله تاسو وینئ چې د امریکایانو سره اوس هم ملګرې ده، اوس هم همکاري ورسره کوي، اوس هم چې څنګه کړي راتنګېږي. خو الحمدلله زموږ ستاسو مشرتابو او ټول امارت اسلامي مسؤلین او مجاهدین ټول هغسې مضبوط ولاړ دي. دعای به ورته کوو چې نور هم دغسې ثابت قدمه پاتې سي، ځکه په دې خاطر باندې چې دا زموږ ستاسو ډېر غټ ارمانونه وو. نو دا د علماو ځکه ګډ علما خو نسره جمع کېدلی، تاسو یې صحیح څه دوه علما راغلي یاست، ستاسو دا مسؤلیت دی چې تاسو لاړ شئ په خپلو علاقو منطقو کې تاسو و نورو علماو ته، امامان ته، خطیبان ته، مدرسینو ته و ټولو دا خبره ورسوئ. تاسو بس ټول ته دا ووایاست چې دا د علماو ذمواري ده، دا د علماو مسؤلیت دی، شرعي حکومت، شرعي نظام، دغه اهمیت، دغه ارزش
ولس ته بیان شي چې ولس په دې کې په شرعي حکومت کې څنګه اوسه کېدلی شي امن او امان ځکه شرعي حکومت به هر سړی به ازاد وي استقلال به وي حر به وي دا به ټول ته دا تشریح شي او مسؤلینو او مجاهدینو ته به دا ووایاست چې د نظام سره ټینګ ودرېږئ بد خلک د صف ایسته کوي ظالمان مه ملګري کوئ فاسقان مه ملګري کوئ غله مه ملګري کوئ ځکه دا د شهداو د اقرباو خوا بدېږي دا د سترو مجاهدینو خوا بدېږي دا د علماو خوا بدېږي که فاسق فاجر و غل و کتابچه وویني نو دا د هر څوک ځایېږي په دې باندې دا به چې علماو هر څوک په هر ځای کې به چې ټول ته خبره وکړي ټینګه خبره وشي علما به چې الله څه وبېروي مجاهدین ولس به چې الله څه وبېروي دا د علماو مسؤلیت دی چې داسې کار ونه کړي خدای نکرده هغه چې هغه د نظام ته صدمه رسېږي هغه نظام ته تاوان رسېږي هغه په دغه شیان باندې دا ظالمانو سره ملګري دا بد خلکو سره ملګري په صفو کې نو خامخا په دې کې هم ولس زیږي هم د شهداو اقربا زیږي هم تکالیف رسېږي نو تاسو باید چې دا ټوله په خپلو علاقو منطقو کې دا خبره ورسوئ او چې هم ولس د فرامینو ته ځان عیار کړي مجاهدینو په دې پوه کړو پوهان هم په دې پوه کړو دا د علماو مسؤلیت دی چې کوم فرمان د مشرتابه د خوا راځي بس ټوله بیکو ته ووایي ځکه هغه په خپل عالم دی د علماو سره مشوره کوي د هر فرمان چې سوی دی دغسې علما هره پیرا 50 کسه دغسې علما راغوښي دي بیا دغه شانفرانس کړي دي بیا ټول دا نظر ورکړی دی بیا دا د کابینې سره شریکان کړي دي بیا کابینې دا تایید ورکړی دی بیا وروسته دا اعلان سوی دی چې امیر صالح پرې به ماتل وي هره فیصله چې کېږي ټولو علماو ته سپاري ځکه هغه یوازې بالت مرکزي دارالفتاح لري د مشرتابه متفق خاص دارالفتاح لري څو دارالفتاح جوړ کړي دا کره کتنې کمیټه لري دا ګرد شیان د هغه د نظر باسي بیا دغه ته راباسي چې بیا اجرا کوي نو په دې خاطر ستاسو اطمینان دپاره دا خبره وکړه دا ټولو شیان د علماو د نظر وځي بیا وروسته بیا د کابینې سره شریکېږي بیا وروسته بیا اجرا کېږي نو تاسو خو الحمدلله پوهېږئ په دې باندې چې دا د علماو مسؤلیت جوړېږي ځکه اوس الحمدلله دا نظام موږ ته د نظام شکر ادا کړو ځکه د نظام یا مشرتابه او علماو ته ډېر زیات اعزاز ورکړی دی علماو ته ډېر زیات په درنه سترګه مشرتابه او ټول امارت اسلامي مسؤلین ټوله ګوري نو دا علما باید چې د نظام شکر موږ تاسو ټول ادا کړو او څنګه چې توقع ده یا د مشرتابه یا د مجاهدینو هغه مسؤلیتونه به ټول ادا کړو کوشش دا وکړو چې کوم مشکلات ولس او حکومت سره ژوندي وکړو کوم خنډونه یا مشکلات په کوم علاقو کوم منطقو کې باید چې دا ولس د حکومت سره ژوندي وکړو کوشش دا وکړو اختلافات مابین وباسو او فرعي موضوعات لاس نه ورغلو موږ ته ډېر اوږده مقابله د غونې قرباني لکه څنګه چې 20 کاله قرباني ورکړې ده دغسې به نور هم قرباني راسه غواړي هم به شهیدان کېږي هم به تکالیف ستړیا او زحمت و دا به کېږي او پرون چې مې وینه ورکړو نن به خوله ورکوو تکالیف وړو دا نظام بیا ساتل کېږي نورو موضوعګانو ته به لاس نه وړو نور شیان به د ذهنه باسو فرعي موضوعګانو ته به نه ځو اختلافات ته به نه ځو دغسې دا مهم چې دا نظام وساتو شرعي نظام وساتو شرعي نظام ته بقا ورکړو شرعي نظام وساتو نو بیا چې دا نظام وساتو نظام بقا پیدا کړي بیا به ټول هم هغه د شهداو چې کوم ارمانونه دي کوم د ولس کوم د علماو هغه به ټوله بیا پوره وي او خدای نه کړه که چېرې مشکلات پېښ شي نو بیا به دا یو ارمان مې پرانیست ځکه د افغانستان د دې کفار یا د روسیانو یا د نورو چې هغوی دي کامیابه سوي دي مجاهدین خو وروسته کوم ارمانونه هغه نه دي پوره سوي هغه د اختلافات په وجه ځکه دښمنان دا خوښ کوي خو دا کوشش به دوی کوي چې څنګه اختلافات راولي څنګه تشویشات پېښ کړي او څنګه تبلیغات وکړي صرف ما ورته وویل صرف تبلیغات دغه نظامي اشغال ختم سو اقتصادي و سیاسي و دا ټوله روانه جګړه روانه ده نو دا یوازې په علماو ګرځي دا د علماو مسؤلیت دی دا به چې علما په دې کې کوشش وکړي نو دا د علماو مسؤلیت جوړېږي ځکه تاسو دې علاقې او منطقې شیخ صاحب محترم وویله چې هغه بانفوس مشران علما مشایخ یاست نو موږ تاسو ته دا درخواست دی احترامانه چې تاسو چې کوم مسؤلیت زموږ دی موږ به انشاءالله هغه امنیت او اجرا دا به کوو نور د رهنمایي رهبري د علماو ده باید چې موږ ته ښه رهنمایي وکړي او ښه رهبري وکړي او هغه ټوله مسؤلین او ولس او هغه خپلو مسؤلیتونو ته تاسو متوجه کړي
تاسو متوجه کولای اساس هر منبر هر خطیب هر مدرسه هر استاد هر محتمم چهار ځای په هر ځای کې په هر جلسه کې په هر مجلس کې او په هر درس کې تاسو باید چې ټول دې ته په شرایط په چوکاټ کې و دې ته متوجه کړئ چې د نظام شا وتړئ باید چې د منبرونو سره اواز پورته شي ستاسو هره خبره به که چیرې نامنې کېږي د کشر مجادسه بیا در ما موږ به ټوله منو بیا که موږ نه چیرې خدای نکړه څه مشکلات وه بیا به ځو وزارت ته بیا به رئیس الوزرا محترم ته ځي که هم نه سو اجرا بیا به مشرتابه ته داسې هره خبر رسېږي که څوک نظر لري څوک مشوره لري که به لیکلي یې که اوس راته وایاست که اوس په دا مجلس کې راته وایاست او که لیکاست که موږ ته وایاست که مشرتابه ته یې که هر چا ته ستاسو نظر او مشوره دا به رسېږي او په آینده کې به کوم علاقو منطقو کې چیرې مشکلات یې موږ سره شریکواست او باید هغه مسؤلین سره شریکوئ که بیا نه اجرا کېدل بیا موږ سره شریکوئ که موږ هم خدای نکړه نه اجرا کوله بیا دا د مشرتابه سته الحمدلله بیا به هغه ته زموږ په توسط رسېږي که نو حالت هغه خپله څانګه د علماو خپل څانګه لري هره خبره رسېږي ملاقاتونه د علماو سره کوي دا ټوله مشکلات حل دي د علماو هرې خبرې ته ټول امارت اسلامي بیا بالخصوص مشرتابه ډېر زیات احترام ساتي هر نظر او مشوره ته ډېر په احترام ګوري په دې کې تاسو ته اطمینان درکوم د عالم د علماو د مشایخ و هر نظر هر مشورې ته ډېر سخت احترام لري نو دا زه اطمینان درکوم چې تاسو هره خبره مشوره به ورې رسوو نو نوره خبره نه ورځو صرف دغه څو خبرې وکړه نو الله پاک دې وکړي چې تکلیف شوي ناست او الله پاک دې ما او تاسو ټول د عمل توفیق راکړي الله دې راته راضي شي او ټولو په ګډ او په همکاري په هماهنګي دا نظام چلو او بخصوص وسپیلان د بخ په ولایت چې موږ تاسو یو دلته به د علماو مشوره جوړېږي او په آینده کې به دغسې غونډې سره کوو چې دا خپل نظام څنګه بیا بود ورکړو څنګه ترقي ورکړو څنګه د شریعت پر چوکاټ یې ښه برابر کړو کوم ځای کې خلا یې هغه اصلاح کړو کوم نواقص یې هغه اصلاح کړو که په ولس کې یې که په مسؤلینو کې یې که په هر چا کې به چې هغه ټول اصلاح کړو دا نه منه چې یوازې پر یو چا باندې عمل کوو بل چا نه عمل کوو یا ټول به غاړې ورته د شریعت هېڅوک نه دی لوړ ټول به غاړې ورته ږدو موږ ورته تسلیم یو انشاءالله د علماو هر رهبري و هرې فیصلې ته احترام کوو او اجرا کوو به صرف تاسو هدایت کوئ نو دا نوره خبره نه لرو الله د ټول سره راضي شي الله پاک د عمل توفیق راکړي وما علینا البلاغ المبین